د مجردۍ ژوند څنګه تیر کړو. دوستانو سلامونه، جوړ په خیر. زه هیله من یم چې تاسو به ښه یاست او د صحت جامې به مو پر تن وي. دوستانو مخکې له دې چې پر موضوع بحث وکړو، هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل پښتو ټیوب سبسکرایب کړئ او دا شرنګانې وشرنګوئ تر څو تاسې ته زموږ هره ویډیو پر وخت در ورسیږي. دوستانو د مجردۍ په کلونو کې ژوند یوازې له ملګرو سره په فلمونو کتلو، شپې په ویښه تېرولو او وخت مصرفولو نه ښکلی کېږي. که مجرد یاست، فوقالعاده خپلواکي لرئ، وخت لرئ، انرژي لرئ، جنجالونه او مسؤلیتونه مو لږ او واړه دي. دغه راز د مهارتونو او زده کړې زیات فرصتونه مو په واک کې دي. په لاندې لارو چارو د مجردۍ له ژوند ښه ګټه واخلئ او خوشحاله تېر کړئ. اول لاره: له ازادۍ ګټه پورته کړئ. پرته له دې چې ووایاست ولې مجرد یاست، مجردي د ځان لپاره تعریف کړئ. هڅه وکړئ داسې شخصیت جوړ کړئ هڅونې او تایید ته اړتیا ونه لرئ. له خپلواکۍ ګټه واخلئ او یوازیتوب د راتلونکي ژوند په بهتره کولو مصرف کړئ. دویمه لاره: سفر وکړئ. په مجرد ژوند کې کولی شئ پرته له دې چې پلان جوړ کړئ او سفر ته وخت بیل کړئ. هر وخت کولی شئ سفر وکړئ او چکر ووهئ. کله چې د ناراحتۍ احساس کوئ، د اونۍ په پای کې یو ګاونډي ولایت ته په سفر لاړ شئ او ژوند ښکلی کړئ. درېمه لاره: که مو اوسنی مسلک خوښ نه وي، بدل یې کړئ. ډېر وګړي داسې دي چې پوهنتون یې لوستی وي خو راضي نه وي او وایي چې کاشکې مې پلانۍ یا بستانۍ پوهنځی لوستی وای. د مجردۍ وخت کې فرصت لرئ چې خپل مسلک بدل کړئ. تاسې کولی شئ هغه مسلک د ځان لپاره وټاکئ چې مینه ورسره لرئ. باید په یاد مو وي چې یو مسلک یوازې هغه وخت پرېښودلی شئ چې بل د خوښې وړ مسلک مو زده کړی او ځان مو پکې وارد کړی وي. څلورمه لار: په مجردۍ کې مو ټول وخت خپل دی. کله چې واده کوئ، ازادي مو محدودېږي. اړ کېږئ چې د مېرمن لپاره وخت بیل کړئ. اړتیاو ته یې ځان ورسوئ، مشوره یې ومنئ. خو د مجردۍ په وخت کې ستاسې مسؤلیتونه کم دي. ډېر وخت لرئ. دغه راز مو د ژوند جنجالونه هم لږ دي. هڅه وکړئ چې خپل وخت سم مدیریت کړئ. البته اړ نه یاست چې شپه ورځ کار وکړئ، بلکې هر وخت مو چې زړه وغوښتل چکر ووهئ، تفریح وکړئ او سفر پلان کړئ. تاسو چې زیات وخت لرئ، اړینه ده هغه مثبت کارونه وکړئ چې هیله لرئ. پنځمه لار: په خپلو ملګرتیاو غور وکړئ. مجردي تنهایي ته نه وایي او نه هم ټولو رابطو ته د شا کولو په معنا ده. تاسې کولی شئ چې یوه اندازه وخت خپلو ملګرو ته بیل کړئ. څېړنې څرګندوي چې مجرد وګړي تر متأهلو هغو خوښ دي. دوی زیات ټولنیز دي او زیات ملګري لري. مه هېروئ چې ملګري هم لکه د کورنۍ غړي داسې مثال لري. هڅه وکړئ چې مهربان او رښتیني ملګري پیدا کړئ. شپږمه لار: له وخت زیاته ګټه واخلئ. په مجردۍ کې کولی شئ چې خپل کمالونه او هنرونه زیات کړئ. ځان بسیا کړئ، له ځان ساتنه وکړئ. هڅه وکړئ چې ځان ته دیګ پوخ کړئ. خپله کوټه مو منظمه کړئ، جامې اوتو کړئ او داسې نور کارونه. له ځان ساتنه همدا ده، هېڅ وخت لټي مه کوئ. پلټونکي اوسئ او خپل شخصیت اغېزناک کړئ. اومه لاره: د ځان لپاره موخه وټاکئ او هغې ته د رسیدو لپاره هڅه وکړئ. چې کولی شئ وړې موخې وټاکئ، مثلا د یو مهم کتاب لوستل یا په اونۍ کې 4 ځله ځان ته پخلی کول. هغه موخې وټاکئ چې یوازې تاسې ته مهمې دي. دغه کار تاسې په ژوند کې له پرمختګ سره اشنا کوي او توانایي درکوي، انګیزه مو پیاوړې کوي او په نفس باور مو زیاتېږي. اتمه لاره: د خپلو نیمګړتیاو د موندلو او اصلاح کولو هڅه وکړئ. فکر وکړئ چې کومې ښې او بدې ځانګړنې لرئ. دا کار که څه هم سخت دی اما ګټور دی. هڅه وکړئ چې د ځان د سمون لپاره هڅې وکړئ. ممکن کینه مو بده ځانګړنه وي. هڅه وکړئ چې کرکه له زړه وباسئ او ځای یې زغم، بښنې او مینې ته ورکړئ. هڅه وکړئ چې رښتینولي او صداقت په خپل عادت بدل کړئ. نهمه لاره: مطالعه وکړئ. د مجردۍ په اثر کې تاسې وخت زیات لرئ. دې وخت کې کولی شئ چې ذوقي مطالعې ته زیات وخت ورکړئ او د خپلې ښې راتلونکي لپاره کتابونه ولولئ. خپل مغز پیاوړي او خپلې وړتیاوې زیاتې کړئ. لسمه لار: ورزش وکړئ. که وخت نه در باندې تېرېږي، مطالعې ته مو له وسې نه کېږي، د چکر او تفریح ستړي یاست، ورزش وکړئ. البته ورزش یو مهم او ضروري کار فرض کړئ او هره ورځ نیم ساعت ورزش خپل عادت وګرځوئ. 11مه لار: خپل ظرفیتونه لوړ کړئ. د مجردۍ وخت د زیاتې انرژۍ وخت دی. دې وخت کې کولی شئ چې خپل ظرفیتونه زیات او پیاوړي کړئ. که مو پوهنتون لوستی وي، انګریزي ژبه زده کړئ. د کمپیوټر کورس ته لاړ شئ. یو بل کسب زده کړئ، ماسټري وکړئ او داسې نور کارونه ترسره کړئ. او تر ټولو مهمه دا چې ځان پوخ وساتئ. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي چې د بیکاره سړي مغز د شیطان کور وي.